اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې څنګه ټینګار کوي چې هر څنګه وي باید د زړور پوښتنې ته لاړه شي. اوس به دا واورو چې بس پري سلګۍ ته ولې په غوسه ده. سلګۍ سوی ترورې دا یمه. هغه مور دې لاړه کم دلته ده. هغه خو تلې ده ترورې. ښه زه شکر دی چې په وخت سره تلې ده، خو زه به اوس ستاسو خواته نږدې نه درځمه. دا ښه شو چې ما ستا د مور نه ځان پټ کړ، ګنې په غم به ورسره اوښتې ومه. ګوره سلګۍ، دا مور به دې پویه کې چې زموږ کور ته نوره نه راځي. که خدای مکه دا ناروغي تا ته درشي بیا موږ ته راشي، بیا به څه کوو؟ ترورې مور خو مې اوس ښه شوې ده او د قرنطین وخت هم پوره شو، خو بیا هم غم مه کوه، زه ورسره نږدې نه یمه ولاړه د احتیاط په خاطر. ښه دې کړي، خو رښتیا هغه راغله څنګه وه؟ راغلې وه، ویلې چې د زړور لالا حالات ښه نه دي. هغوی ورسره خبرې کولې، بس خبرې بندې شوې پې، نو په دې خاطر مې مور ډېره خفه وه. خدای دې ورته روغه سټه ورکړي، خو تا پسې ولې راتله؟ مور مې وایي چې موږ باید ولایت ته لاړ شو پوښتنې ته. پلار مې ورسره نه مني، نو بس ما پسې راغله چې زه پلار رضا کړم. ښه یعنې ته به اوس د پلار کور ته ورځې؟ نه زه نه ورځم، ما مور پویه کړه. ورته مې ویل چې ولایت ته زموږ تګ نه کیږي. مخکې مې ورته ویلي وو ځکه چې د کورونا ناروغانو ته څوک نه پرېښودل کیږي بلکې لرې ته یې ساتي. ښه دې کړي چې ورته دې ویلي دي. دا ښځه نور څه نه کوي، موږ په غم اړئ. دا عجب ګل دی که نه؟ عجب ګله تا ته م عجب ګله. څه وې کله شپېلې وې او کله خلکو پسې غږونه کې. ته لږ نږدې راشه زوروره، کار مې در سره دی. ښه دا دی رالمه، خدای خبر شه چې څه ګلان به راته دوړې. ګلان خو درته دوړومه ځکه چې ستا د ګټې خبره ده، د ګټې. پرېږده مطلب شه، تر اوسه ما تا نه د ګټې خبره نه ده اورېدلې بغیر د تاوانه. خو اوس بیا واورې. عجب ګله، الماس ته به ولور پوره کې که نه؟ هی دا د ولور نوم خو راته مه اخله، زړه یې راته شین کړی زړه. نورې غم مه کوه، دا اندېښنې پرېږده. ولور به م پوره شي، په خپله به مالداره شي. بیا چې دې څنګه خوښه یي که نه، زوی ته هماغسې واده وکړه. نو څنګه یې وکړم او زه به څنګه مالداره شم؟ ولې تا ته کومه خزانه په لاس درغلې که څه؟ ته صبر چې څوک خو نشته. د غره خزانه، د غره میان پاکان لګیا دي، د غره نه میانونه پاکوي، او چې څنګه خو غر د میانونو نه پاک شو، بس د غره نه د خزانو راویستل شروع کیږي. زه بابا د غره خزانې هغه خو به شورا په لاس کې اخلي. شورا په تندر وله نوم یې مه اخله. شورا که دومره د کار وی نو د غر به د میانونو نه پاک کړی و که نه، خو دا کار شورا ونه که او ملک صاحب غني وکه. د غره نه به خزانې ملک صاحب غني راوباسي. نو زه خو ویم چې همدا اوس یې لمن ونیسو، ښه وخت دی. ته به له اندېښنو نه هم خلاص شي او د ولور نه او زما لاس ته به م څه راشي. سمه ده مطلب شه، خو اوس د سره نشم کولی. زه به په دې باندې لږه مشوره وکړم، فکر به پې وکړم، که مې ورباندې واره راله خو درته به وویم، که نه نو ته غږ غوږ بیا مه کوه، تیږه پې کښېږده. مولوي صاحب تازه ګله، زه خبر شوم چې تاسو د مرستو په لیست کې
زما د مور نوم هم لیکلی دی. نوم هم لیکلی دی. زه کور په کور ګرځېدمه نو مور دې را باندې غږ وکړه چې زما نوم ولیکئ، موږ مستحق یو. نو ما هم نوم ولیکه او چې له خیره سره انجینر صاحب فرید له ولایت نه مواد راوړي نو توضیح به یې کړو او ستا مور ته به خپله برخه ورکړو. نه پام کوه، ګوره چې برخه ورنه کوي. زه خو هم د دې په خاطر راغلم چې دا نوم وران کوي، ځکه شکر دی زمونږ گزاره کیږي. زه په ژرنده کې کار کوم او مرمن مې منګیز مرکز ته کار کوي، نو دومره ضرورت مو نشته. زمونږ په ځای چېرته کوم بل غریب نادار وګورئ او مرسته هغوی ته ورکوئ. ښه، ماشاء الله ماشاء الله. وایم آفرین شه او په تا شه. حسن خان کاکا چې له تا سره کومه خواري وکړله او ته یې سمې لارې ته برابر کړې. اوس چې مې ستا دا خبرې واورېدې نو زما نور هم باور زیات شو چې ستا په هکله د هغه خواري بې ځایه نه ده. الله تعالی به یې ورته اجر ورکړي. هغه دی انجینر صاحب فرید هم راغی. زه ښه دی، په ښه وخت کې راغی. انجینر صاحب فریده ستړی مه شي، په خیر راغلی. ژوندی اوسې جعفره، ژوندی اوسې. مولانا صاحب تازه ګله سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. انجینر صاحب په خیر راغلی. کور دې ودان لکه چې تګ را تګ ستړی کړی. بس مولانا صاحب څه به وکړو نو، ستړیا خو پکې شته. یو خوا نه د لارو دا بندښت دی او بل خوا د سودا اخیستلو، نو خامخا پکې سړی په عذابېږي. انجینر صاحب اوس تا مواد اخیستې که نه؟ ته خو خالي لاسونه راغلی که نه؟ زه خالي لاسونه راغلمه، خو مواد را پسې وروسته را روان دي په موټرو کې. یو موټر به له خیره سره زمونږ کلي ته راشي او یو به هم وحدت کلي ته. خو جعفره اندېښنه مې توضیح ته ده. ولې هغه څنګه؟ هغه داسې چې خلکو یو ځای ته راټولولی نه شو ځکه د کرونا خطر دی. هسې نه خدای مکه دا وایرس نور خپور نه شي، او که خلک راټول نه شي نو بیا به دا توضیح څنګه کوو؟ ستا دعا پکار ده، اندېښنه مه کوه. موږ غوندې ځوانان د څه دپاره دي؟ لیست خو تیار برابر دی، مرسته به ورته کور په کور ورسو. د خلکو راټولېدو ته هېڅ حاجت نشته. آفرین جعفره، وایم آفرین. یاره خدای خبر شه که بل چا داسې فکر کړی دی لکه څنګه چې تا وکړو. جعفر خو د کار سړی دی انجینر صاحب. ته پوهېږي یوه بله کارنامه یې وکړه چې هغه کار کول ډېر غټ زړه غواړي. څه کړي دي؟ ما خو خبر که که نه. د بېوزلو له لیست نه د خپلې مور نوم وران که، وایي چې مونږ اړمن نه یو او پردی حق نشو خوړلی. آفرین آفرین. وایم جعفره دا چې تا داسې کار کړی دی نو زه په تا باندې ویاړم او د دې مرستو د توضیح مشر بم همدا ته یې، تر څو حق حقدار ته ورسیږي. خدایا ته راته د زړه صبر راکړي. د سلګۍ پلاره زړه ورخانه څه احوال لرې؟ احوال تې لرمه، بس سنګینې څه چې الله لیکلي که نه بس موږ ته منظور دي. نو ستا په تندې ولې داسې خولې دي؟ خبره راته وکړه. زړه ورخان زوی مې څنګه و او څه وخت به کور ته راځي د خیره؟ سنګینې زړه به لوی کې زړور خان نور کور ته نشي راتلی، بس د خدای رضا وه او زمونږ قبوله ده. دا ته څه وې؟ څه مطلب؟ زړور له مونږ نه د تل لپاره جدا شو. زوی مې مړ شوی دی. یا خدایه زما زوی ځوانې مرګ شو، پخلی او په زړه یې پاتې شو. زما ارمانجنه زویه ته خو د دنیا نه ارمانې لاړې که نه؟ په ژوند خو مې ونه لیدې، په مرګ خو به دې وګورمه که نه؟ زما خدایه د سلګۍ پلاره مړه به
ساکینې حوصله په ځای کا دا به یې موږ ته لیکلي وو چې موږ د زوی مړی هم کور ته نشو راوړلی ځکه چې ډاکټران موږ ته مړی نه راکوي زه به اوس د زوی مړی هم نشم لیدی ځکه چې دا داسې ناولې ناروغي ده چې د مړو نه هم نورو ته ورځي بس هماغلته به غسل ورکي او دفن به یې کي خدایا زه دا ستا اورمه چې د زوی دیدن مې نه په ژوندینې وکړه او نه په مړینې د سلګۍ پلاره خو زما زړه نه صبرېږي زه به د زوی مړی خامخا راوړمه زما چې زه په وسې نو ټول به کومه خو د زوی مړی مې کلي ته راوړمه شبانې یو خوا د الماس ولور ته وګورم بل خوا دې روجې ته وګورم نو په زړه مې ورته اور بل شي ودا بتلاره بیا څه چل شوی د واده خبره خو مونږ خلاصه کړه چې اوس یې نه کوو او نه کیږي یو موقع په لاس راغلی موقع پیسې پکې پوره کیږي خو اوس دلته دوه زړی یم ویمه چې دې موقع نه ګټه پورته کړم او که نه دا بتلاره نو اول خو ووایه که نه چې کومه موقع په لاس درغلې یو ځل پې ځان سره پوی کو بیا به پې مشوره وکړو خبره په غره کې د کار کولو ده بس د غره نوم خو راته مه اخله بس دی چې موتی پکې مړ شو غر خو د مینونو نه ډک دی اوس خدای مکه ځان پکې الوزې هغه هوښیاران وایي چې ړوند نه یو ځل هم سوره کېږي هر ځل نه خو تا نه هر ځل هم سوره کوي د نصیحت خان لوري دا نصیحتونه دې پرېږده زما خبره اول پوره واوره که دې خوښه شوه خو صحیح ده که نه نو بیا به خبره کوو ښه وایه خبره دا ده چې مین پاکان ملک غني راوستي دي او لګیا دي مینونه پاکوي کیدای شي چې ملک په غره باندې قبضه هم وکړي نو موږ ته موقع په لاس راځي چې ښې پیسې پکې وګټو مطلب ښه راته دا خبره یاده کړه چې راځه زموږ په ډله کې بیرته شامل شه بیا به په شریکه سره کار کوو او هر چاته به خپله برخه رسیږي ښه ویمه که نه چې تا نه بیا هم ساورکه شوې ته ملک غني نه پېژنې ملک غني خو هماغه سړی دی که نه چې په وجه یې ستا کور وسېزل شو اوس د زړه دی چې بیا ورسره یو ځای شي او پاتې شوه د غره خبره نو غر داسې اسانه نه دی چې ملک غني به یې ونیسي ولې نشي نوې و شبانې مین پاکان یې ورته راوستي مین پاکان به یې راوستي خو دا کلی اوس د پخوا په شان بې څوکه نه دی شکر دی شورا لري د ملک بهادر په شان ملک لري نو بس قلارې کښېنه او تېر شه له دې کار نه ښه خو بیا به بله وکړم که نه چې شورا ته به ویم چې ملک غني داسې اراده لري ځان په غم ماړوه شورا به پې خبره یي تا ته حاجت نشته دی په شورا کې خو څه داسې کسان نه دي چې ویده به یي دا ټولې خبرې به په فکر کې وي شیرینې تا ته ویمه چېرته یې دایمه سنګینې خو نږدې مه راځه چې هر څه وایه د هماغه ځینه ووایه ځکه چې تا خو کرونا تېره کړې رښتیا څنګه دې راپېښه کړې ده وایي شیرینې غم را په مخه کړې یمه ته خو زما نږدې دوسته یې او اوس رانه داسې ځان ساتې دې خبرو پسې مه ګرځېږه خپله خبره وکړه څنګه غم را په مخه کړې خدای دې خیر کړي خبره نه یې زوی مې مړ شوی دی او مړی هم نه راکوي راته الله دا سوی ده خدای دې د زړه صبر درکړي ډېره ورباندې خفه شومه بس د خدای رضا وه څه به وکړو شیرینې خاوند دې چېرته دی میوه ګل اوس زه دا یم سنګینه خورې تا څه وویلې زوی دې مړ شوی دی او میوه ګله وروره زوی مې مړ شوی دی او مړی هم نه راکوي راته دا څه اورم دا خو په رښتیا هم چې ډېره بده واقعه وشوه
بس خورې صبر کوه د الله رضا وه. بېشکه چې د الله رضا وه، خو وروره ظلم را سره دا کېږي چې د زوی مړی نه راکوي چې مونږ یې ښخ کړو. د سلګۍ پلار ته ویم چې پسې به ورشو، خو هغه وایي زما وس نه رسېږي. نو تا پسې راغلم. خیر دی وروره، یو څو مشران ځان سره که او پسې ورشئ. اوس رسالي ورته وکئ، که د زوی مړی مې درکړي نو دا زړه به مې په قرار شي، که نه نو داسې به لیونی شمه. الله دې خیر کړي، زه به خپل کوشش وکړم. دا وه د پولې پولې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 50 0 شپږ شپېته 30 10 50.